د سولې کیلي څنګه له پاکستان سره ده؟ پاکستانیانو څنګه په خپله ژبه اقرار وکړ چې افغان سوله د پاکستان په لاس کې ده؟ پاکستان اوس څنګه له خپلې لمنې ور واخیسته؟ ډیر مهم حقیقتونه افشا شول. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. نړیوال پاکستانی شنونکي افغان دولت عوام افغانان ټول همدا وایي چې د سولې په برخه کې د پاکستان رښتینی رول کولی شي چې ډیر ښه ثابت شي، خو په چا یې کوي؟ پاکستان اوس له خپلې لمنې وراخیستی کې دولت ونه مني، خو شنونکي وایي چې د سولې کیلي همدلته پاکستان کې ورته پرته ده او د دې هیواد رښتینې هڅې اوس هم نتیجه ورکولی شي. قسم عمران خان وویل چې دا زموږ له وسه لوړه خبره ده چې طالبان دې راضي کړو او فشار پرې واچو. خدای ویلي چې د طالب مشران یوازې کورنۍ په پاکستان کې دي. اوس تازه یو شمیر پاکستانی شنونکو ویلي چې د سولې کیلي اسلام آباد کې ده او که چیرې امن پاکستان غوښتل کیږي نو باید تر هر څه وړاندې د افغان سولې لپاره د هیواد باید رښتینی او صادقانه هلې ځلې وکړي تر څو نتیجه ورکړي. اسلام آباد ته د خطر زنګ دا دی که چیرې د سولې اوسنۍ هڅې ناکامه شي نو له دې سره چې دې هیواد سره به د کابل او واشنګټن اړیکې پیکه شي، بلکې دا هیواد به له نورو نړیوالو شرمونو او فشارونو سره هم مخ شي. د پاکستانی شنونکو دا ډله مني چې کابل له بهره لاسوهنو خراب کړی او که له طالبانو د پاکستان ملاتړ نه وای نو کیدلی شول چې دا ډله وختي لا ماته شوې وای. دا راپور د جزئیاتو په اساس جوړ شوی دی. پر طالبانو د پاکستان رول. پاکستان په طالب جګړه جوړه مدني حرکت وژنه ښه او بد کارونه ټول په یو فشار کولی شي او ورباندې پوره واک لري، خو کله چې د سولې خبره رامنځته کیږي نو بیا دا دوه مخی هیواد تر لومړي وزیره چغه وهي چې موږ له طالبانو سره هیڅ اړیکې نه لرو او نشو کولی سولې ته یې کینوو. خو پوښتنه دا ده چې په کوم قانون دوی هلته فعالې شوي شوراګانې وي او د پاکستان تر بیرغ لاندې وسلوال فعالیت کوي او تمویل څنګه ترسره کیږي؟ روښانه خبره دا ده چې د افغانستان کشاله یا هم تر خرابو خرابیږي او افغانان به په ستونزو کې غرقیږي او یا به هم د پاکستان بد مخ د تل او تل لپاره محوه کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.